إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ډیرو قدرمنو محترمو مسلمانانو ورونو خویندو، نن وخت کې زمونږ او ستاسو ټولنه کې، بلکې عموما په اکثریتو ټولنو کې یو داسې عادت موجود دی چې دغه عادت که چیرې په هغې کې افراط وشي او د شریعت چوکاټ پکې رعایت نشي، حق او حقیقت او رښتیا په هغې کې رعایت نشي، د ډیرو مشکلاتو سبب ګرځي. اسلام دغه عادت ته بد عادت ویلي چې د حقیقت نه خلاف وي. هغه د ټوکو او مزاح خبره ده. ډیر وخت موږ او تاسو ټولنه کې ګورو، دوه نفره به جنګ کوي، ولې وایي ده ماته داسې خبره کړې، ده ته چې وایي ولې د دا رقم خبره کړې، وایي ما ورسره ټوکه کوله، ما ورسره مزاح کوه. دوه کورنۍ به سره جنګېږي، مشکل به لري، ولې دا یو کورنۍ به چې ما په ټوکه کې ورته داسې ویلو، هغه وایي نه ما سره ټوکه نه لري، ولې داسې خبره راته کړې. کله حتی یو دوه قبیلې او دوه قومه په همدغه یو ټوکه او مزاح باندې چې دا یو نفر یې ټوکه او مزاح ګڼي او بل سره هغه جدي نیسي، دښمنیانې پیدا کېږي، بدبینانې پیدا کېږي، هغه نیک روابط سره قطع کېږي، یو بل سره خبرې او هغه مشروع روابط چې الله عز وجل امر کړی په هغې باندې هغه ټول غوسېږي د منځه ځي، بلکې د عداوت او د اختلافات او مشکلاتو سبب ګرځي. او که چیرې هغه اسلامي شریعت او رښتیا ویل په دې کې رعایت نشي، ټولنه ورو ورو فساد او دروغ ویلو باندې عادت کېږي. زه به هم په خپلو ټوکو او مزاح کې دروغ وایم، ته هم دروغ وایي، هغه هم دروغ وایي، هغه هم دروغ وایي، بالاخره دا ټولنه ټول دروغجنه ټولنه کېږي. ځکه هېڅ ټوکه او مزاح به په رښتیاو باندې ولاړه نه وي، خوش طبیعتي به په رښتیا باندې ولاړه نه وي. زه به تا پورې رشکن کوم، ته به ما پورې رشکن کوې، زه به ستا کورنۍ پورې رشکن او مسخرې کوم، ته به زما کورنۍ پورې کوې. کله به یو قوم پورې رشکن کوو، کله بل چا پورې رشکن کوو. نو په همدغه اساس هدف به اساس همدا وي چې زه یو څوک وخندوم، زه داسې یو خبره وکړم چې د مجلس حاضرین مجلس وخاندي، نو دغه خندا دپاره باید زه یو دروغ جوړ کړم. دغه خندا دپاره زه باید یو چا پورې یو څه خبره وکړم، د چا یو غیبت وکړم، چا پورې مسخره وکړم، چا پورې رشخند وکړم، چا پورې استهزا وکړم، ځکه غیر د دې نه خو خندا چاته بیا نه ورځي. دا ځینې خلک کله کله وایي راځئ چې لږ سره وخاندو، نو بیا دا د خندا خبرې چې ګوري یو کې هم حقیقت نشته، ټول یا دروغ دی، یا تمسخر دی په چا باندې، یا رشخند دی په چا باندې، یا یو چا پورې خندا کول دی، د خلکو د هغه شان او د حیثیت د پښو لاندې کول دی، خلکو ته د حقارت په نظر باندې کتل دی. نو دا هغه ټوکې او مزاحونه دي چې اسلام دې ته اجازه نه ورکوي، بلکې انسان تفریح ته اړتیا لري، د انسان ذهن ستومانه کېږي، راحت ته اړتیا لري، انساني بدن اړتیا لري. مونږ او تاسو ته اسلامي شریعت د انسان د ذهن او د نفس راحت دپاره اسلامي لارښوونې مشروع لارښوونې کړي دي. مونږ او تاسو ته په یو لارښوونو کې دا ویل کېږي چې روحوا عن القلوب ساعة فساعة فإن القلوب إذا كلت عميت. تاسو خپلو نفسونو ته وقتاً فوقتاً تفریح ورکړئ، ترویح ورته ورکړئ، راحت ورته ورکړئ، ځکه زړونه او نفسونه چې همداسې پاتې شي بیا ړانده کېږي. یو سړی که کور کې منزوي ناست دی، تفریح نشته، اختلاط نشته، اجتماعیت نشته، خلکو سره ګډون نشته، د ده نفسیات او معنویاتو ته وګوره. هغه انسان چې اجتماعي خوی لري، تفریح کوي، ګرځي، مسجد ته راځي، خلکو سره ټولنه کې یو ځای کېږي، دواړو ځمکه او اسمان فرق لري.
د منزوي ذهني بیماری کې مبتلا دی، دغه انسان ډېر چست و چالاک او نشیط او په هر کار کې مخکې دی. نو په همدغه اساس اسلام موږ ته د تفریح امر کوي، د ترویح امر کوي، د نفس د خوشحالۍ امر کوي، مګر د شریعت په چوکاټ کې. کاغه د تفریح دپاره چېرته وتل دي، کاغه د خبرو کې خوش طبیعتي ده. یعنی اسلام منجمد دین نه دی، اسلام د آسانتیا او د انفتاحیت او د خلاصون دین دی، مګر په یو چوکاټ کې. هر شي دپاره یو لارښوونه، یو دستور شته. ستا ټوک او مزاح صحیح ده، وکړه، په حقیقت باندې باید ولاړ وي. ستا ټوک او مزاح باید په دروغ باندې ولاړ نه وي. ستا په ټوک او مزاح کې د چا کسرشان نه وي. ستا په ټوک او مزاح کې چا پورې تمسخر او رشخند نه وي، د چا اهانت نه وي، چا پورې بهتان نه وي، د چا غیبت په دې کې نه وي، ځکه هغه ګناه کې راځي. که چیرې موږ او تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند ته وګورو، رسول الله صلی الله علیه وسلم به ټوکې کولې، مزاح به کوو، خوش طبیعتي به کوله. صحابه کرامو به کله کله د پیغمبر ځینو خبرو ته د ډېرې خوشحالۍ نه وخندل، مګر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه مزاح او ټوکه به حقیقت و، دروغ به پکې نه ویلې، مسخره به په چا نه کوله، استهزا به نه کوله. یو څو نمونې چې په حدیثو کې مشهورې دي او تکراریږي، دغه تاسو ته وایم. یوه زړه ښځه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته راغله، بوډۍ ده، زړه ده. دی ویلې چې یا رسول الله ته دعا وکړه چې ما ته الله جنت راکړي، یا زه جنت ته داخله شم. یا رسول الله ادعو الله ان يدخلني الجنه، یا رسول الله دعا وکړه چې ما الله جنت ته داخله کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې یا ام فلان ان الجنه لا يدخلها عجوز، ای د فلان مورې، زړې ښځې جنت ته نه ځي، زړې ښځې یا سپین سرې ښځې جنت ته نه ځي. نو دغه ښځه په ژړا شوه، یعنې زه خو زړه ښځه یم، بوډۍ شوی یم، سپین سرې یم، نو به زه جنت نه محرومه شم. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله ولیدل چې دا زنانه پوهه نه شوه، په ژړا شوله د ډېر حرص نه، د شوق جنت نه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې جنت ته زړې نه ځي، په دې معنی چې تا به الله ځوانه کوي، پیغله به جنت ته ځي. په جنت کې به زړې ښځې نه وي، په جنت کې به سپین سرې نه وي، ټول انسانان به ځوانېږي، د ځوانۍ په اوج او قوت کې به وي، بیا به جنت ته ځي، که هغه نارینه دي که زنانه دي. یعنې ته چې په دغه زوړوالي کې، په دغه حالت کې، په دغه مرستیا کې، په دې حالت کې به جنت ته نه ځي، تا به الله ځوانوي، بیا به د جنت ته نه باسي. نو هغه زنانه چې دغه ټوکه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم، دا ټوکه هم حقیقت و، یعنی مګر هغې دپاره جالب و، په داسې یو انداز کې چې اول یې وژړل، بیا وروسته وخندل. همدارنګه ابو هریره رضی الله عنه فرمایي چې موږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وویل چې یا رسول الله ته کله کله موږ سره مداعبه کوي. مداعبه چې موږ تاسو خوش طبیعتي ورته وایو. یا رسول الله ته کله کله موږ سره مداعبه کوي، ستا ځینې اقوالو ته موږ وخاندو، موږ خوشحاله شو ورته. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې نعم غیر انی لا اقول الا حقا، هو سیده زه تاسو سره مداعبه کوم، مګر زما مداعبه، زما خوش طبیعتي ټول په حقیقت ولاړه ده، زه د حق نه غیر بل شی نه وایم، دروغ په دې کې نه وایم، تمسخر نه کوم، رشخند نه کوم، د چا کسرشان نه کوم، اهانت په هغې کې نه کوم. همدارنګه دریم مثال موږ ته انس بن مالک رضی الله عنه روایت کوي چې یو سړی راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته، ویل یا رسول الله ما په یو سپرلی باندې سپور کړه، په دې معنی چې سپرلی نه لرم، اوښ یا اسپ یا خر یا قچر نه لرم، ما ته یو سپرلی راکړه چې په هغې باندې حرکت وکړم، ضعیف شوی یم یا مریض یم. رسول الله صلی الله علیه وسلم چاته امر وکړ چې دی د یو اوښ په بچي باندې سپور کړئ، یعنې د اوښ بچی ورته ورکړئ. دغه صحابي چې دا خبره واورېدله، ویل یا رسول الله ما ته د اوښ بچی نه دی پکار، ما ته خپله اوښ پکار دی چې سپرلی ور باندې وکړم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل آیا اوښ یعنی غټ اوښ زیږوي که بچی زیږوي؟ خو هر اوښ چې غټ شوی دی اول بچی و بیا لوی شوی دی، په دې معنی چې هر غټ اوښ په حقیقت کې د یو بل اوښ بچی دی. نو دا ما حقیقت و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل. خو هغه صحابي دپاره دا جالب و، داسې د یو مزاح په شکل کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې آیا هر اوښ د اوښ بچی نه دی؟ یعنی ولو که غټ هم دی خو بچی و لوی شوی دی. همدارنګه انس ابن مالک رضی الله عنه بیا روایت کوي چې یو سړی و صحرانشین دی، اعرابي دی. دغه اعرابي ظاهر ابن حرام نومېده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د سره ډیره مینه درلودله، محبت یې ورسره درلوده. نو یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم بازار ته لاړ، ګوري چې همدغه صحابي ظاهر ابن حرام چې نومېږي د یو څه شی خرڅوي، خرید و فروش سودا کوي یا دوکانداري کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د شا د خوا نه لاړ او دی داسې خپله غېږه کې ونیوه. نو دی اوس داسې شاته نشي کتلی چې دا چا زه نیولی یم، خو ورته وایي چې پرېږمې دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه پرېږدي. نو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم غږ وکړه چې دغه بنده څوک اخلي، معنی غلام، بنده یعنی د الله بنده مطلب دی، دغه بنده څوک اخلي؟
د صحابي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم غږ واورېد د پوه شو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر خوشحاله شو چې پیغمبر دی پکې کېنولی ویل یا رسول الله که ته دغه بنده قرض کې تاوان کوي هغه صحابي لږ تورپوست غوندې و نو دا تورپوست به په هغه کې دا غلامان چا نه اخیستل ویل یا رسول الله که ما قرضوي تاوان کوي ما څوک نه اخلي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل نه ته ولو که خلک تا ته د تاوان په نظر ګوري مګر د الله په نظر لوی قیمت لري د الله په نظر ډېر قیمتي انسان یې ځکه ته مؤمن یې نو دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه یو عملي نمونه د مزاح و یو صحابي سره د خوش طبیعتي و هغه صحابي ډېر زیات نهایت خوشحاله شو په دې کردار د پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې نو په همدغه اساس باندې موږ او تاسو ته اسلامي تعلیماتو کې همدغه لارښوونې شوي دي چې دغه مزاح یا ټوکه کول تر څو چې په حقیقت باندې مبني نه وي نو دا بیا د شر یو کلي ګڼل کېږي ځکه ډېر کله مشکلات را پیدا کوي او حتی موږ تاسو به ډېرو دا کتلی چې یو مجلس کې سره ناست یو دوه کسان راپاسې کې سره جنګ کوي ولې وایي تا ولې ماته داسې ویلې تا ولې داسې ویل دا حق لري او دا حق نه لري بیا که ته ورته 50 وارې هم وایي چې ما ټوکه کوله یا ما مزاح کوه خو د سړي اهانت دی وکړو سر ټوکه څه معنا لري چې ما ټوکه کوله یو سړي ته د مثلا کمزا دی ورته وکړه اوس که ته 10 وارې هم وایي چې ما ټوکه کوله دا ټوکه څه معنا لري یا یو چا پورې د بد وویل د چا کسر شان دی وکړه غیبت د هغه وکړه بهتان دی ورپورې ویل بیا دا ټوکه مې کوله او مزاح مې کوه دا معنا نه لري نو په همدغه اساس باندې دا د ټوکو خبره کې دا دروغ ویل کسر شان غیبت دغه شان اسلام ردوي حتی د مؤمن ژبه باید په حقیقت باندې په رښتیا باندې په صداقت باندې په اعتماد باندې مبني وي او رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث شریف کې فرمایي چې تر ټولو بدترین دروغ هغه دی چې یو انسان په تا باندې باور کوي ستا خبره قبلوي د اعتماد په اساس او ته ورته دروغ وایي یعنې ستا زړه کې مزاح دی یا زه ورسره ټوکه کوم ته ورته دروغ وایي خو هغه په تا باندې دومره اعتماد لري چې ستا هم دغه دروغ هم هغه باور پرې کوي چې ته رښتیا وایي هغه په تا باندې د رښتینې باور کوي مګر ته په حقیقت کې دروغجن یې دا تر ټولو ستر او بدترین دروغ دی ځکه که دې نه غیر نورمال یا عادي دروغ وي خو هغې باندې هغه سړی کیدی شي پوه شي یا ته هم دروغ وایي نورمال ګناه ده مګر دا چې هغه سړی په تا اعتماد لري په تا باور لري تا باندې یعنې ستا خبره مني او ته بیا هم ورته دروغ وایي هغه ستا په همدغه دروغو کیدی شي عمل وکړي او دغه دروغ ستا چې هغه پرې عمل کوي کیدی شي د نورو مشکلاتو سبب هغه ته وګرځي یا ټولنې ته یا بل چا ته یا کورنۍ ته وګرځي نو په دغه اساس دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم بدترین دروغ ګڼلی دي همدارنګه که چیرې موږ او تاسو همدغه مزاح او د ټوکو ته وګورو کله کله دا ټوکه خو مباح دی یعنی جایز عمل دی چې د حقیقت په چوکاټ کې وي مګر کله کله حرام شي حرام په دې معنی چې کبیره ګناه ته متحول کیږي کبیره ګناه ته بدلیږي نو دا په هغه وخت کې چې کله دا ستا ټوکه کې مسخري وي په یو بل انسان باندې رشکان وي په یو بل انسان باندې نور خلکو خندول وي په یو بل انسان باندې د یو بل انسان کسرشان وي د بل انسان حیثیت د منځه وړل دي انسان کورنۍ د منځه وړل دي نو کله چې ستا ټوکه دغسې حالت ته تبدیلیږي ته په دې باندې پوه شه چې ته یو کبیره ګناه کول غواړې یا کبیره ګناه کې اخته او هغه کسان چې تا سره په مجلس کې ناست دي همدغه رقم ټوکې ته خاندي او چکچکې درته وهي او خنداګانې درته کوي او خوشحالي کوي نو هغه هم تا سره په دې ګناه کې شریک دي ځکه هغه هم ستا همدغه غیبت او مسخرې او دا کسرشان او دا شیان اوري او په همدې کې تا ته حتی په دې کې دا هغه هم شامل دی موږ تاسو دغه په انګلیسي کې ورته کومیډین وایي مداري ورته موږ تاسو وایي څه ورته وایو دا خلک چې خندوي رشخندونه چې کوي مسخره خیر ببینئ دغه مسخرې هم په همدې کې شامل دي ځکه دغه مسخره چې دی دا څوک چې مسخرې کوي په سټیج باندې ودرېږي که سل خبرې درته وکړي یو به هم پکې رښتیا ونه وایي ټول جوړ شوي غیبتونه دي ټول جوړ شوي بهتانونه دي ټول جوړ شوي خلکو پورې خبرې دي کله به د انسان قد پورې خبرې کوي کله به د انسان شکل پورې خبرې کوي کله به د انسان ژبې پورې خبرې کوي کله به د انسان لونګۍ پورې مسخرې کوي کله به د عالم پورې خبرې کوي کله د ډاکټر پورې خبرې کوي ټول تمسخر دی ټول خلکو پورې استهزاء ده فقط د خلکو خندول مراد دی او ګورې به چې 15 کسان به ورته ناست وي هر چا به $50 باندې ټکټ ورته اخیستلی وي خاندي ورته خوشحاله ولا بهترین کومیډین دی څومره خلک خندوي څومره دا کوي څومره دا کوي بیا چې ورته وایي وروره دا غیبت کوي دروغ وایي تمسخر کوي اهانت کوي ولا اسلام خو داسې آسان دین دی اسلام کې خو ازادي ده اسلام کې خدا نشته اسلام کې خدا نشته اسلام خو تا ته ازادي درکړې خو په مباح چوکاټ کې درکړې اسلام خو تا ته دا نه وایي چې ته د انسان قد پورې خندا کوه ته د انسان رنګ پورې خندا کوه د انسان کورنۍ پورې خندا کوه د انسان مذهب او عقیدې پورې خندا کوه د انسان لباس پورې خندا کوه نو دغه شانو ته اسلام جواز نه ورکوي دا ټول هغه کبیره ګناهونو کې راځي او حرام دي او قرآن عظیم شان کې الله عز وجل موږ تاسو ته فرمایي یا ایها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ای مؤمنانو
هیڅ څوک د په بل چا باندې یا هیڅ ډله په بل ډلې باندې یا هیڅ انسان په بل انسان باندې د مسخره نه کوي. کېدای شي هغه انسان پورې چې ته مسخره کوي هغه تا نه ډېر کوي، هغه تا نه په خپل ایمان کې، په خپل تقوا کې، په خپل پرهیزګارۍ کې ډېر تا نه غوره وي. په دې دنیا کې صحیح د ته به لږ مال ولري، ښکلی موټر به ولري، ښکلی کور به ولري، یا په دې دنیا کې به ته مثلا لږ رنګ او قد نه به لږ ښکلی د هغه په نسبت باندې، مګر په آخرت کې به هغه بیا جنت ته روان وي، ته به بل طرف ته روان یې. په آخرت کې به هغه عملنامه په ښي لاس باندې اخلي، ته به په چپ لاس باندې اخلي. په آخرت کې به ستا د میزان نه ستا د تلې نه نیک اعمال اخیستل کېږي، د هغه په تله کې به اچول کېږي. نو په هغه ورځ کې به بیا ته بد هغه به ښکلی انسان وي، هلته بیا ته هېڅ شی نشي کولی. بیا به ګرد د پښیمانتیانو ګرد د دې نه چې خپل لاس باندې چکونه ولګوي، ګرد د دې نه چې التماسونه کوي چې یا الله بېرته مې دنیا ته ولګوي چې توبه وباسم، بیا بل کار نشي کولی په هغه دنیا کې. نو په همدغه اساس باندې د ښکلا معیار، د ښایست معیار، د ښه والي معیار ایمان، د تقوا، د باطني ښایست انسان ته دغه دی. ځکه هم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. الله عز وجل نه ستاسو صورت ته ګوري، نه ستاسو جسم او بدن ته ګوري چې دا ډېر ښکلی دی او دا سپین دی او دا تور دی او دا فلان دی او دا فلان دی، نه، بلکې الله عز وجل ستاسو زړونو ته ګوري او ستاسو عمل ته ګوري چې ستاسو عمل څومره دی، څوک نیک عمل کوي، څوک بد عمل کوي، او د چا په زړه کې څومره تقوا ده، څومره پاکوالی دی او څومره طهارت دی. نو هغه د ظاهري شیان په انسان باندې تاثیر نه لري، فایده ورته نه رسوي. نو په همدغه اساس الله عز وجل فرمایي چې عسى ان یکونوا خیرا منهم، کېدای شي هغه انسان تا نه ډېر غوره وي، هغه تا نه ډېر بهتر وي. کېدای شي یو غلام به وي، تور پوستی به وي، حدیث کې راځي چې رأسه کالزبیبه، سر به یې لکه د ممیز دانې غوندې وي، مګر هغه به تا نه په خپل ایمان او د تقوا په معیار باندې ډېر مخکې وي د الله په نسبت باندې. ته به ډېر اصیل انسان د نسب د لحاظ نه، ډېر مالدار به یې، ډېر قومدار به یې، ډېر دا به یې، مګر په آخرت کې به هېڅ شی نه، صفر به یې. نو په همدغه اساس الله عز وجل بیا موږ تاسو ته فرمایي چې ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب. یو بل پورې بدني مسخرې مه کوئ. یو چا سره خبرې کوي بیا په اوږه باندې داسې ورته اشاره وکړي، یا یو بل چا ته داسې سترګکه ورته وایي چې ده ته وګوره، چا ته ژبه راوباسي، یو چا ته داسې وکوي. یو سړی تا سره خبرې کوي، قد یې ټیټ دی چې بېرته ځي ته ورته لاس داسې کوي مثلا چې د ټټ قد ته وګوره، یا یو چا پورې بل هغه بدني اشارات چې کوي او هدف ستا د هغه کسر شان دی، د هغه اهانت دی، د هغه مسخره دی، دا په همدغه کبیره ګناه کې شامل دی. بیا فرمایي ولا تنابزوا بالالقاب، تاسو یو بل په بدو نومونو باندې مه یادوئ، یو بل باندې نومونه مه یږدئ. هغه خپل حقیقي نوم چې کوم نوم پلار ور باندې ښودلی دی، تر څو چې هغه نوم بد نوم نه وي. لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ځینې نومونه بدلول، د چا به نوم عبدالشمس و لکه د لمر بنده، هغه به رسول الله صلی الله عبدالرحمن باندې بدل کړه، د چا به عبدالصخر و هغه به بل باندې بدل کړه، تر څو چې د یو چا نوم کې شرکیات نه وي، خپل هغه ښایسته نوم ورته اخله. دا چې موږ تاسو ټولنه کې یو خو نوم نیم ورته اخلو، بیا هغه نیم کې بیا ورته یو بل شی عبدالغفار به نوم یې غفاري به ورته هغه کوو، یو بل یو نوم شی بل شی به ته ورته بل شی ورته وایي. نو نوم به ښایسته نوم چې کوم نوم باندې هغه خوشحالېږي، کوم نوم ور باندې پلار یې ښودلی دی یا مور ور باندې ښودلی، کورنۍ نوم دی، هماغه ښایسته نوم به انسان ورته اخلي او په هماغه نوم باندې به انسان ته غږ کوي. نو یو بل باندې دغه لقبونه یې ښودل، توري او کاڼي او مثلا لنډي او دغه نومونه چې موږ تاسو پښتو کې لرو، دغه نومونه ټول جواز نه لري. همدارنګه په حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، انسان ته هم دومره ګناه بس دی، هم دومره شر ورته کافي دی چې د خپل مسلمان ورور حقارت کوي، خپل مسلمان ورور ته په سپک نظر باندې ګوري، هغه ته په ټیټ نظر باندې ګوري، یا هغه ته نه لګي پیسې کم لري ته ورته کم نظر باندې ګوري چې ولا دا خو هېڅ شی نه دی، زه خو اصلا خان صاحب خو زه یم ځکه زه پیسې لرم. یا به مثلا ته یو منصب لري، هغه بیچاره به بیکار وي، ته به هغه ته په بد نظر او سپک نظر باندې ګورې ځکه دی خو بیکار دی او ته اوس فلحال دولتي موټر کې ګرځې. په هر نظر باندې چې ته یو چا ته بد ګورې، سپک ورته ګورې، ستا دپاره هم دومره ګناه کافي ده، یعنې دې نه غټه ګناه بله نشته چې ته یو مسلمان ته په حقارت نظر باندې ورته وګورې. همدارنګه په اسلام کې په مزاح کې دا هم حرام دی چې انسان یو بل مسلمان ورور وویروي. ته به ورسره ټوکې کوې، ته به ورسره مزاح کوې، خو په دغه مزاح کې هغه ویروي. ویرول به یا فزیکي ویرول وي، یو ځای کې ورته پټېږي، هغه مسجد ته راننوځي، یو دم داسې یو غږ ورباندې وکړي، هغه بېچاره فطرتاً ویرېږي. یا په دلته چې دا کله کله کال کې یو ورځ لمانځل کېږي، په مخ کې هغه ماسک واغوندي، یو ځان نه پیری جوړ کړي، یو ځان یو بلا جوړه کړي، یو انسانان ویروي، دا هم په همدې کې شامل دي. یا که یو چا ته میسج لېږي چې مثلا ستا پلار دې مړ شو، هغه بېچاره چې زنګ وهي افغانستان ته، وایي نه پلار خو دې ژوندی دی. یا یو چا ته بل میسج کوي چې هغه ته یو بل عزیز ورته یادوي چې مثلا فلانې ناکام شو یا فلانې داسې یو کار ورسره وشو. په دې کې ډېر واقعات پېښ شوي دي، ډېرو خلکو ته داسې زنګونه تللي دي چې تا ته داسې مصیبت پېښ شوی، هغه بېچاره سکته کړې ده، هغه مریض شوی دی، شفاخانې ته رسېدلی، مګر حقیقت چې کله معلوم شوی هغسې نه وه، دا خبره دروغ وه.
او دلته په دغه هیوادونو کې موږ تاسو اپریل فول لرو، د اپریل دروغ. یعنی د اپریل په لومړۍ ورځ باندې هر سړی باید یو غټ دروغ ووایي چې په هغه دروغو سره بل انسان په حیرت کې واچوي، هغه وویروي. نو تر ټولو غټ دروغ چې په هغې کې وي، تر ټولو ښه دروغ د هغو په اعتقاد باندې چې وي چې نور ورته وخاندي یا نور په تعجب کې شي یا وویرېږي، دغه په اسلام کې ځای نه لري. خو متاسفانه موږ او تاسو مسلمانان د غیر مسلمو هغه ناروا عملونه ډېر ښه کاپي کوو، نیک عملونه نه کاپي کوو. ټکنالوژي کې هغې چېرته ورسېدل، علم کې چېرته ورسېدل، ریسرچ او تحقیق کې چېرته ورسېدل، په نورو مسایلو کې چېرته ورسېدل، هغې کې مسلمان فکر کې نه دی. خو چې چېرته بد عادت دی هغه به مسلمان کاپي کوي، د هغې تقلید او پیروي به کوي. اوس دا د ورځو د لمانځل چې دي د فلاني شي ورځ ده او نن د فلاني شي ورځ ده، په اسلامي هیوادونو کې چې څومره لمانځل کېږي په غربي هیوادونو کې نه لمانځل کېږي. د محبت او د عشق ورځ چې د فیسبوکونو کې ورته وایي، دلته استرالیا کې به ګورې هېڅ خبره بني، مګر افغانستان کې چې وګورې سیو بیروبار به په د دوکانونو باندې دا ګلونه دی او دا پوکانې دی او دا فلان شی دی او دا فلان شی دی او دا هغه نور مسایلو ته خو نه ورځو. هر اسلامي هیواد کې چې ګورم داسې ده، هر ورځ چې لمانځل کېږي دلته فیسبوکونه به ټول په دې مبارکیانو باندې ډک وي. دا مبارکیانې به د چا وي؟ ټول به د افغانانو وي. روز فلان مبارک، روز فلان مبارک، روز فلان مبارک، روز فلان مبارک. دغه ورځ د کومه شوله؟ هغه لږ اسلامي تعلیماتو ته رجوع وکړو، نو په دغه اساس باندې دغه ویرول، دغه دروغ ویل، دغه حقارت کول خلکو ته، دا ټول ناروا دي، کبیره ګناهونو کې راځي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا يحل لمسلم ان يروع مسلما، هیڅ مسلمان ته دا حلال نه دی، یعنی حرام دی چې بل مسلمان وویروي، کاغه په میسج وي، کاغه فزیکي ویرولي، کاغه په هر شکل باندې وي چې تاغه په خوف کې اچوي، په ویره کې اچوي، یو مشکل ورته پیښوي، په هغې باندې دا انسان ته جواز نه لري. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو ته د یو بل بد عادت په اړه باندې وینا فرمایي چې دا هم زموږ او تاسو ټولنه کې شته. کله کله یو انسان د بل انسان مال اخلي بې د اجازې نه د ټوکو په نوم باندې. یو سړي سره تسبیح ده، ته تسبیح اچوې، تسبیح دې وګوره څومره ښکلې تسبیح ده، ته وښایه، تسبیح د لاس نه واخلي، زه بیا به سره ګورو، بیا ستا تسبیح جیب کې واچوي، وهلکه دا تسبیح خو زما ده، زه خپل کار کوه. اوس دې تا نه په ټوکو ټوکو کې په خندا خندا کې تسبیح در څخه واخلي، دغه حرام دی، جواز نه لري، ځکه دا د ذکر وسیله ده. یا یو انسان سره مثلا یو بل شی دی، ستا پیسې دي، ستا بکس د ځینې انسانان دومره حده پورې هم رسېدلي چې د بل چا جیب ته لاس کوي یا پیسې ته نه راوباسي خپل جیب کې واچوي. ولې بیا اخره کې چې ګیر شي نه ما ټوکې کولې، ما مزاح که ورسره، نو که بیرته استنوي هم یو څه جیب کې پرېښودلی وي او څه بیرته ورستنوي. نو په دغه اساس باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ تاسو ته فرمایي لا یأخذن احدکم متاع اخیه لاعبا ولا جادا. هیڅ مسلمان ته دا جواز نه لري چې د خپل مسلمان ورور بې د هغه د اجازې نه د هغه مال واخلي، نه په مزاح کې ورته جواز لري او نه په جدیت سره، بې د هغه د اجازې نه به نه اخلي. ومن اخذ عصا اخیه فلیردها، او که چا د خپل مسلمان ورور نه حتی یو لخته یا ډکه یا یو امسا هم اخیستلی او بیرته دې ورکړي. یعنی د حدیث کې عصا لرګي ته وایي، لخته چې موږ تاسو ورته وایو، چې هغه ډېر بې قیمته شی دی، یعنی که یو ډېر بې ارزښت او بې قیمته شی دی هم د مسلمان نه بې اجازه اخیستلی وه، هغه بیرته ورته فورا ور وګرځوه، بیرته یې ورکه ورته، دا تا ته جواز نه لري. دا د ټوکو نوم ورکول او مزاح نوم ورکول داسې یو خپل ځان ته چل ورکول دي. حتی د یو چا ډوډۍ خوړل، د یو چا اوبه څښل، د یو چا د مال نه استفاده کول تا ته بې د هغه د اجازې نه جواز نه لري. ځکه هم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د یو مسلمان مال خوړل، دغه ډوډۍ خوړل، د هغه اوبه څښل یو مسلمان ته جواز نه لري الا بطیب من نفسه او کما قال علیه السلام، مګر دا چې هغه انسان یا هغه مسلمان تا ته د خپل زړه په خوشحالۍ سره درکړي. ما سره اوبه دي، دغه بوتل اوبه واخله، ما سره ډوډۍ اضافه ده، راځه ما سره شریک شه، ما سره سپرلی ده، راځه ما سره موټر کې کېنه. مګر دا چې زما میلان نه دی او ته راځې بې د اجازې نه بې د دعوته مثلا هغه ډوډۍ کې ما سره شریکېږي، یا زما د اوبو بوتل د هغه راخلې تیز کې مثلا، یا یو بل شی چې زه ورته اړتیا لرم هغه ته پخپله اخلې بې د اجازې نه. یعنی حتی که زه تا ته څه ونه وایم هم چې مې اخله، زه به تا نه حیا کوم، زه به تا نه شرمېږم یا تا ته به ویلی نه شم، مګر زما زړه کې که دغه کراهیت وي چې زه نه غواړم چې ته دغه شی زما څخه واخلې، دا تا ته جواز نه لري. طیب النفس هم دې ته وایي چې ته په زړه کې کاملا راحت یې، کاملا خوشحاله، یو چا ته په خوشحالۍ سره اجازه ورکوي، بلکې ته پرې خوشحالېږي چې هغه وڅکي، ته پرې خوشحالېږي چې هغه وخوري، ته پرې خوشحالېږي چې هغه ستا دغه مال یا څه شی چې ملکیت دی هغې نه ګټه واخلي. اما چې ستا زړه کې لږ هم کراهیت راغی، هغه ته دا جواز نه لري، مګر دا چې ته ورته اجازه وکړې. نو دا مګر اسلامي تعلیمات دي چې موږ تاسو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم بیانوي، خو متاسفانه موږ د دې څخه لرې یو. همدا رقم بل حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ تاسو ته فرمایي چې دا
هلاکت دی وی هغه انسان د پاره چې د په خپل خبرو کې دروغ وایي. په یو مجلس کې دی، یو انسان سره دی، په ټولنه کې دی، یو صنف کې دی، مکتب کې دی، دفتر کې دی، هر چېرته چې دی خلکو سره خبرې کوي مګر په خپلو خبرو کې دروغ وایي. او دا دروغ څه دپاره وایي؟ لیضحک منه الناس، چې خلک وخندوي، دې دپاره چې خلک ورپورې وخاندي. دغه انسان ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم هلاکت وایي، ویلون، هلاکت دی دغه انسان دپاره. او فقهاو په نسبت باندې قاعده دا ده چې د هر ګناه دپاره مشخص عذاب ذکر شوی وي دا کبیره ګناه کې راځي. لکه د لعنت ذکر شوی وي، د هلاکت ذکر شوی وي، د لا یحل ذکر شوی وي، د حراموالي ذکر شوی، دا ټول کبیره ګناهونو کې راځي. نو دې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ویل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم، ليضحك به القوم. هلاکت د هغه انسان د پاره چې د خلکو ته خبرې کوي دروغ وایي، د پاره چې خلک وخاندي. ویل له، ویل له، هلاکت د پاره، هلاکت د پاره، یا هلاک دي شي، هلاک دي شي. درې ځل پیغمبر صلی الله علیه وسلم بددعایي او خیراوي کوي دغه انسان ته. نو په دې حدیث شریف کې موږ تاسو ته په صراحت سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا فرمایي چې دا د ګناهونو څخه دی او ډېر ستره ګناه ده، دې څخه باید انسان ځان وساتي. دا خو هغه عمومي مزاحونه دي، عمومي ټوکې دي چې انسانانو ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم منع فرمایي. مګر کله کله دغه مزاح او ټوکې داسې مرحلې ته ورسیږي چې انسان دومره جرأت کوي چې د الله په شان کې مسخرې کوي، د پیغمبر په شان کې مسخرې کوي، د دین په شان کې مسخرې کوي، د عقیدې په شان کې مسخرې کوي. کله به د جنت یو خبر یادوي بیا به د جنت پورې خندا کوي، کله به د حور عین خبر یادوي بیا به هغې پورې مسخرې کوي، کله به مثلا د جنت د شرابو خبره کوي بیا به هغې پورې خندا کوي، کله به د قبر عذاب یادوي بیا به هغې پورې خندا کوي، کله به د الله ذات یادوي هغې پورې به مسخره کوي. دغسې ټوکې بیا دا هغه رقم ټوکو غوندې نه دي چې مخکې ورته اشاره وشوه. دا کفر دی، ردت دی، انسان مرتد کېږي که قصدن دا کار کوي. ته د حور عین خبرې کوي بیا هغه داسې یو جنسي طرف ته وړې بیا جنتیانو پورې، اهل جنت پورې یا متقیانو پورې خاندي او رشخند کوي، یا د الله ذات یا یو قدرت یادوي بیا هغې مسخرې جانب ته، استهزاء جانب ته وړي بیا په هغې باندې خندا کوي، یا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په اړه څه خبرې کوي د دې لپاره چې خلک وخاندي. نو دین پورې استخفاف، دین پورې خندا کول دا بیا کفر دی. دا که ته غواړې که نه غواړې د اسلام څخه وځې. حتی د اسلام هغه شعایرو پورې، یعنې هغه شی چې د اسلام یوه نښه ده او ته هغې پورې هم رشخند او استهزاء کوي قصدن په ارادې سره، دا کفر دی. ولو که هغه په اسلام کې یو جزئي شی هم وي. اوس دغه لونګی دی یو مستحب عمل دی یا سنت عمل دی، که چا وانه غوسته ګناه نشته، مګر ته پاسېږم دغه لونګی پورې ځکه دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سر کړی دی او ته قصدن دې پورې رشخند کوي، قصدن دې پورې استهزاء کوي، دې پورې دپاره چې خلک پرې وخندوي. یا یو ښځه حجاب اغوندي او ته دغه حجاب پورې قصدن مسخره او استهزاء کوي، یو انسان ګیره لري ته دغه ګیرې پورې رشخنده او استهزاء کوي، نو دغه ټول بیا د کفر دایرې ته وځي. دا یوټیوبونه کې نن سبا موږ تاسو ګورو دا یو بل اصطلاح راوتلې یوټیوبر او یوټیوبر. دا یوټیوبران هم بیا دې شیانو کې ډېر اخته وي. پرون ما یو سړي ته کته، همداسې یو کلیپ مې مخې ته راغی، نو هغه سړی ګیره هم لري، نو دې دپاره چې دا خلک وخاندوي بیا د مې همداسې یو بده خبره کوي، وایي زما دا ګیره دې د سپي په فلاني ځای باندې شنه شي چې که داسې نه وي. نو آیا ته دا خبره په بل شکل باندې نشي کولی چې دا ګیره یادوي بیا د سپي هغه خاص عضو یادوي او بیا، یعنې دا ټوله موږ یو تمسخر دی د اسلام یو شاعري پورې، د اسلام یو هغه اساس پورې چې اسلام کې موږ تاسو هغه معتبر ګڼو، مقدس عمل یې ګڼو. یو سړی به نه لري مقصر دی، مګر یو سړی قصدن استهزاء کوي بیا دا کفر دی. نو په دغه اساس دې شیانو ته باید انسانان متوجه وي. همدارنګه که چیرې موږ تاسو وګورو، ما ابتدا کې هم وویلې چې اسلام موږ ته د مزاح او د ټوکو اجازه راکړې، خو چوکاټ یې ورته ټاکلی. ستا په مزاح کې دروغ باید نه وي، په دې کې مسخره باید نه وي، په دې کې د چا پورې استهزاء نه وي، په دې کې غیبت او بهتان نه وي، په دې کې د خلکو خندولو دپاره چا پورې مثلا تهمت وغیره شیان نه وي، دیني اهانت په دې کې نه وي. ځکه هم کله کله دغه کسان دغه مسخرهچیان یا وغیره چې دوی ته وایي چې وروره تا خو دلته الله پورې رشخند وکړ، پیغمبر پورې دې رشخند وکړ، بیا دوی څه وایي درته؟ انما كنا نخوض ونلعب. ما خو صاحب ټوکې کولې، ما خو زه خو سټیج باندې خلک مې خندول، زما هدف خو دا نه و، زما هدف خو دا نه و. نو الله عز وجل فرمایي قل ابالله وآیاته ورسوله کنتم تستهزئون. آیا ستا د مسخرې او ستا د رشخند او ستا د استهزاء هغه موضوع او د هغې ځای الله د الله نښې وي، د الله شاعر و، د الله دین و، د الله پیغمبر و، د الله قرآن و کتاب و، تا ته د مسخرې دپاره بل شی پیدا نه شو چې تا عقیدې پورې شروع کړه، اسلام پورې د شروع کړه. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. عذر مه کوئ، ستاسو عذر نه منل کېږي، ځکه د ایمان درلودلو نه وروسته ته بېرته کافر شوئ. ته چې دین پورې مسخره کوي، استهزاء کوي، اسلام پورې استهزاء کوي، ته کافر شولې، بېرته عذر دې نه منل کېږي. الا دا ده چې انسان
د خپل عمل نه پښیمانه شي، الله ته رجوع وکړي، توبه وکړي او آینده دپاره داسې یو کار ونه کړي، نو الله به یې وبخي. مګر د هغې نه دغه کفري عمل دی. که چیرې موږ تاسو خپلو علماو ته وګورو، سلف صالحینو ته، دوی به هم کله کله په خپلو خبرو کې داسې یو خوشمزاجي کوله، مګر هغه خوشمزاجي لکه ما چې ابتدا کې ویله ټول په حقیقت باندې ولاړ. یو څو نمونې تاسو ته وایم. امام شعبي رحمه الله یو تابعي دی، د امام ابو حنیفه استاد شمیرل کېږي. دته یو سړی راغی، ویل ما یو واده وکړ یو زنانه سره، خو د نکاح نه وروسته مې وکتل چې د هغې په یو پښه کې لږ مشکل دی، عرجه ده. عرجه په دې معنی چې داسې مستقیم تګ نشي کولی، لږ د موږ تاسو چې ګډ وایو یا پښه کې مشکل دی، عیب لري. آیا دغه عیب درلودل زما دپاره دا دلیل کېدلی شي چې زه بېرته خوشې کړم، طلاق یې کړم؟ نو دغه امام شعبي رحمه الله ورته وفرمیل که چیرې تا د مسابقې دپاره دا نکاح کړې وي چې ورسره منډې وهې، خو بیا یې پرېږده، او که مسابقې ورسره نه کوي خو بیا سمه نکاح ده، نو سمه ښځه ده، یو پښه کې لږ مشکل دی، څه کوي ورسره؟ نو دا د خندا خبره ده. ورته وایي که مسابقه ورسره کوي، منډې ورسره وهي، خو بیا یې خوشې کړه، ځکه هغه منډه نشي وهلی. یو بل مثال دی چې دا انسان چې د احرام په حالت کې وي، حج یا عمره کې دی، هغه دپاره ځینې شیان محظور دي، ناجایز دي، چې مثلا وکې میاشې به نه وژنې، دا به نه کوي، دا به نه کوي، حتی ځان به احتیاط کوي چې ډېر تیز په نوکانو سره ونه ګروي چې بدن یې وینې نشي. خو ګرول جواز لري، که یو سړی ضرورت لري خارښ کوي بدن یې مثلا، ویې ګروه، هماغه ضرورت په اندازې باندې. خو ځینې انسانان راشي دا پوښتنه کې ډېر زیات الحاح کوي او داسې پوښتنه وکړي چې تا مجبوروي چې یو څه باید ورته ووایي. نو یو سړی راغی همدغه امام شعبي ته وایي چې که یو انسان محرم وي او د ده بدن خارښ کوي، آیا ده ته جایز دی چې دی ځان وګروي؟ ویل ودې ګروي. بیا یې پوښتنه کوي څومره دې وګروي؟ ویل دومره دې وګروي چې هډوکي ښکاره شي. یعنې خو ضرورت په اندازه دې وګروي، نو چې ضرورت خلاص شو نور څه کوي، خو ضرورت رفع شو. نو په دغه اساس باندې هغه جواب ورته په خندا کې ورکړه، خو سړی پوه کړي چې دا ستا سوال دی چې د عاقل انسان سوال نه دی، خو چې څوک ګریږي خو ویې ګره خلاص شو خبره. بل سړی بیا همدغه امام شعبي ته راغی، وایي که د یو انسان ګیره غټه وي او دی اودس کوي، څه باید وکړي؟ ویل خلال دې وکړي. خلال دا دی چې دا ګوتې لمدې کوه، داسې پکې کش کړه. ویل که په دې ګوتو سره ټوله ګیره لمده نه شي، څه وکړي؟ ویل بیا د شپې په اوبو کې کېږدي چې ښه خوشته شي، بیا سهار دې اودس وکړي. خو چې اسلام درته وایي خلال وکړه، که لمده شه که لمده نه شه، ګوتې پکې کش کړه، حکم ادا شو. نو ته څه پکې هغه دومره دقایقو پوښتنه کوي چې که دا ونه شو که دا ونه شو؟ خلال د خلال وکړه، خلاص که لمده شو که لمده نه شوله. ویل د شپې په اوبو کې کېده چې ښه خوشته شي، بیا سهار اودس وکړه. همدارنګه امام ابو حنیفه ته یو سړی راغی، ویل که فرضاً زه یو دریا ته یا نهر ته ننوځم، بحر ته، او بازي کوم یا غسل کوم، لامبا وهم، نو کوم طرف ته مخ ونیسم؟ قبلې طرف ته مخ کم که بل طرف ته مخ کم؟ امام ابو حنیفه هم ډېر هوښیار سړی و، هغه ورته ویل داسې چل وکړه چې دا مخ دې جامو طرف ته ونیسه، چې دا جامې د څوک ونیسي. نو ته اوس په بحر ته کښته شوی، هلته لمونځ خو نه کوي چې قبله دې خوا ده که قبله خوا ده، خو بحر ته ننوتلی، کله ګوته وهه کله دې خوا کله، نو جامو ته دې ګوره چې جامې د څوک ونیسي. نو هغه ته هم درس هم ورته ورکړې، هم پوه کړې، هم په دې چې همدغه سوالونه کولو سوالونه نه دي، انسان باید متوجه وي. په ضمن کې یو نوع خوشطبعي هم وه. همدارنګه دا زمونږ تاسو ټولنه کې هم خلک وایي چې د مسجد نه به شاید د باندې نه وباسي، که یو تیږه مسجد کې پرته وي او ستا د سجدې مثلا تندي لاندې راشي، دا به د باندې نه غورځوي، دا بیا چغې وهي او جاړي او ګناه بېرته وایي چې ما مسجد ته بوځه، دا وکړه، دا هغه سختګي خبرې دي. نو یو عالم ته یو سړی راغی، هغه ته ویل که فرضاً مثلا زه په مسجد کې سجده کوم او د تندي پورې مې داسې یو ګټکۍ یا وړوکی تیږه ونښلي، یا په بوټانو کې مې بند شي، یا جرابو کې یا لباس کې، او د باندې وځم، هغه مې ومونده چې دا د جومات نه زما سر پورې نښتلی یا جامو پورې، دې باندې څه وکړم؟ ویل ویې غورځوه. ویل نو هغه خو چغې وهي. نو ویل پرېږده چې هغه ستونی وشکېږي. هغه سړی بیا راغی، وایي امام صاحب نو دا تیږه هم ستونی لري؟ ویل چې ستونی نه لري نو چغې څنګه وهي بیا؟ نو ته چې خپله ما ته وایي چغې وهي، بیا وایي ستونی نه لري. نو په دغه اساس باندې زمونږ تاسو علما یا مشرانو هم ټوکې کولې، مزاح به کوو، خو د هغو مزاح به حقیقت و، او هماغه په یو شرعي چوکاټ کې به چا پورې استهزا نه وه، مسخره نه وه، ټوکې نه وې. نو په همدغه اساس باندې مونږ تاسو ته اسلام او شریعت په هر شي کې یو حدود وضع کړي دي، د هغې په حدودو کې باید مونږ تاسو اوسېږو. الله سبحانه وتعالی دې مونږ تاسو ته د عمل کولو